افغان دی چې شي عربي کلمه ده، انګلیسي کلمه ده، برازیلي کلمه ده، معنی یې څه شی دی؟ لومړی ماته دا ووایه چې د دوی اوبه راوړونکي به یې ورته ویلې چې اوبه به یې راوړل، اوبه به د هغو سیمو نه چلته به اوبه و، دوی به اوبه راوړل. په دغه خاطر باندې ورته اوګان ویلې، افغان به یې ورته ویلې، بیا افغان. پټان خو د دې د خاطره ویلی شم چې ما په هندوستان کې یو تاریخ جوړ کړ، د هغې نه وروسته زما نوم پټان شو. خان ځکه ځان ته ویلی شم چې ما په نړۍ کې یو تاریخ جوړ کړ، د هغې نه وروسته خان ځان ته ویلی شم. پښتون زه پوهېږم ولې ځان ته وایم، چون زما 5 صفتونه دي. افغان د دې د خاطره ځان ته وایم چې وخت کې ما اوبه راوړلې. اوبه نه راوړلې نو څه د افغان د ټکي تاریخ باندې مالې اول ځان باید پوه کړو چې دا د افغان د ټکي تاریخ خو درته مې وویلې که نه چې دا د دغه هغه چا ته وایي چې اوبه یې راوړلې، اوبه یې نه راوړل. څه شی کوم؟ دا هغه خلکو چې د اوبو پسې به تلل. تا ته زه ځکه ځان ته افغان وایم چې وخت کې اوبو پسې تلم.